یو خبره اوس ساندازه لو شوی دی او سپاتې دی بعضې ورونو مال پریښی دی سر ته مال سریږي دا مه کوئ ښه دا فصل ډیر په سختۍ باندې خلکو لاسته راوړی دی د الله په فضل او کرم باندې ته چې پکې مال سره چېرته شوتله ده چېرته فصل ولاړ دی چېرته ګېډۍ پراته دي د خلکو مال ضایع کېږي ګناهګارېږي په دې کې دا ناروا دی یو خو به الله در نه خفه شي او دویم کېدی شي دې نه شخړه را جوړه شي جنجال جوړ شي ولکه دا مال دی اخوا که ستا په مال باندې به څوک ګزار وکړي بیا به لانجئ ځان د مشکل مه جوړوئ املوز دی میم ابت لین ناو توانه شي شانډا به وانه شي مال مچرې ده ابت خلک ناتبان فصلی نشه یا گړیا نشین یا شپتلی نشه جانیان دی فایده پله من اما بعضی خلیق ورکیان تاوان پله من نه باید اما کوشش کمن اکامن تاوان به پلاتی ورکیان باید تاوان نه پله که مشکل پیدا نه بید سبا کی بر انچینا کڑی نه بن ملامت نه من خیر ده الو آگا کچمو او هر کس کے فصل استا کس مال فصل استا کچھ اتینچ او ان مشکل پیدا بی وری گلا جان استا ودای کې جو خلصان دی ملامتاس امن ملامتاس شریعتان دی ملامتاس او کوګل اګریمنت پوری کاچګین ان بکار کا ملامت کوي او متوجه بدا کہ فصل کو چمال یلا مودا اما واش نبای ګره یاد وری کيم واش نبغای سخت میری ان ممی من میگم کہ اللہ پہلا وعدہ کہے من کہ اللہ تعالی آبادی ککن امتی وشر دیمن تمام آواز کمن یہ دیمن ابدوری اللہ تعالی وعدہ پورا کویشی میوان بھی بیویشن فصلن بھی بیویشی ہر شے پر ایمان پازا بیوی نیمن وی اللہ تعالی وعدہ پورا کویشی ادا خیر دیکھے کھاو کہ اللہ سے باتیں کم کو زیاد دیمن کم کے نہیں انشاءاللہ وعدہ پورا کوي کمن نه وای اکه وعدہ کوان ته نه تی کوان الله شرع امر کوي باید کی نه ادا کوم نه